د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د ننګرهار ولایت په مقام کې د یاد ولایت پوهنتون استادانو، علماو، قومي مشرانو او مخاورو سره وکتل. د سترې محکمې رئیس محترم شیخ عبدالحکیم حقانی ننګرهار ولایت ته سفر وکړ. په یاد سفر کې د سترې محکمې رئیس د مرافعه محکمې، ښاري ابتدایه محکمې له قضایي او اداري کارکوونکو سره د مرافعه محکمې د غونډو په تالار کې وکتل او دوی خپلو دندو ته متوجه کړل. پکتیکا کې د افغانیو د ترویج لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې په افغانیو راکړه ورکړه زیاته شوې او د بهرنیو اسعارو مخه نیول شوې ده. سټنډرډ ملي اداره وایي په حیرتان بندر کې د لومړي ځل لپاره په لویه کچه 80 د تیلو واګونه چې کیفیت یې ټیټو بیرته ازبکستان هیواد ته وګرځول. د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې مالي او بانکي بنسټونو ته ډاډ ورکړی چې یاد بانک نړیوالو قوانینو او مقرراتو ته ژمن دی او له بل هر وخت څخه یې په ښه ډول مراعات کړي دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو ملت ته د دولت حساب ورکولو پروګرام کې وویل تیر کال د سړک جوړولو برخه کې 25 پروژې تطبیق شوي چې په ترڅ کې په ټولیز ډول څه باندې 2 کیلومتره سړکونه اسفالټ او کانکریټ شوي دي. زیاتوي د تیر کال پر مهال 14 څلورلارې هم په ښکلې بڼه جوړې شوي دي. بلخ کې د باختر نباتي غوړیو فابریکې له یوې لسیزې وروسته بیا فعالیت پیل کړ. د بلخ ځایي مسؤلین وایي چې دغه فابریکه په ورځ کې تر 6 ټنو غوړي تولیدوي او شاوخوا 80 کسان پکې په کار بوخت دي.